بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو، په سکرین تاسو ته یو ویډیو ښکاري کومه چې په سوشل میډیا شیر کیږي، ویل کیږي پکې د حسنین ویډیو ده. موږ تاسو سره مخکې هم په دې باندې یو ویډیو جوړه کړې وه، په هغې کې درته هم موږ ویلي وو، خو د هغې نه پس بیا هم خلک یې شیر کوي، وایي چې دا د حسنین ویډیو ده. نو نن در سره مکمل هغه اکاونټ هم شیر کومه د کم اکاونټ نه چې دا ویډیو هغه شیر کړی شوې ده. که ستاسو خیال وي، تاسو ته به په سکرین باندې یو اکاونټ ښکاري، سمیر عباسي نوم باندې دی. د دې کم فالوور چې دی هغه دی 1.3 د پنجاب سیمې سره دی تعلق دی، یعنی یو پنجابي ټیک ټاکر دی. د دې که تاسو راشئ مخکینی ویډیوګانې زه تاسو ته وښیم، نو د دې دا مخکینی ویډیو دی تاسو ته ښکاري کم غټ غټ ویښتی چې دي هغه پریښي دي، یعنی ډېر زیات غټ ویښتی وو، په هغه وجه باندې دا ډېر زیات مشهور شوی هم و. بیا داسې چل وشو چې دا الله تعالی پرې رحم وکړو او عمرې طرف ته هغه روان شو. نو چې کله دا عمرې ته تلو، نو په عمره کې بیا کم ویښته چې واړه کول هغه دا دي. نو اوس داسې چل شوی دی چې د دې کم شکل چې دی هغه د حسنین سره لږ لږ میلاویږي، نو د هغې نه پس بیا خلک رالږي او د هغې ویډیو شیر کوي. بله تاسو ته به یو ویډیو ښکاري، دا په کم په سر باندې دا ویډیو چې ده، په دې کې هم خلک وایي، ما یو پوسټ کتو په هغې کې وایي چې دا د حسنین مور ناسته ده او حسنین د جیل نه آزاد شو، داسې قسمه خبرې پکې هم کوي. نو حسنین چې کوم دی هغه فی الحال لا په جیل کې دی، د جیل نه راازادېده د هغې ډېر زیات مشکله دي، ځکه چې هغې خپل پلار وژلی دی، بل طرف ته مور هغه زخمی کړی دی، نو د هغې د جیل نه راواته هغه لږ مشکل نه بلکې ډېر زیات مشکل دي. نو کم دغه حقیقت چې و د دې ویډیو باره کې، کوم ویډیو چې په سوشل میډیا شیر کېده هغه موږ تاسو سره شریک کړه چې آیا د اکاونټ د چا دی او دا څوک دی، کوم ویښته چې کټ شوي دي، نو هغه مکمل چې کوم دی هغه تاسو وکتو. نو دغه ویډیو وه، دغه معلومات تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.